په اسلام کې د بزګرۍ کرنې او ونو او بوټو د کرلو ارزښت او اړتیا د دې ښه جوتېږي چې په قرآن عظیم شان کې شپېته ځایه ونو بوټو او کروندو ته اشاره شوې ده او په سورت اتین کې په دوه ونو انځر او زیتون باندې الله رب العزت سوګند یاد کړی دی او مفسرین په دې متفق دي چې الله جل جلاله په هغه څه سوګند یادوي چې ګټه ارزښت او اهمیت ولري فرمایي وتین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین یعنی قسم په انځر او زیتون او په طور سینا او د امن په دې ښار مکه مکرمه مراد همداراز بل ځای کې کروندې ته اشاره کوي د خپل قدرت نښې بولي او فرمایي والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون یعنی او ځمکه مو غوړولې ده او په هغې کې مې غرونه اچولي او هر مناسب شی مو پکې په منظم ډول زرغون کړی دی حضرت ایوب انصاری رحمه الله رضی الله تعالی عنہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی چې هغه فرمایل هیڅوک یو نهال نه کینوي مګر دا چې الله جل جلاله ورته د دې ونې د میوې په اندازه اجر ورکوي بل ځای فرمایي من غرس غرسا فاکل منه انسان او طیر او سبع او دابه فهو له صدقه یعنی هر څوک چې یو نهال وکړي او د هغې نه انسان الوتونکي او څاروي ګټه واخلي نو دته پکې اجر او صدقه ده د فرصت څخه په استفادې غواړم چې د افغانستان له ټولو بزګرانو او دهقانانو څخه مننه وکړم چې شپه ورځ هڅې کوي او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ونډه اخلي کرنه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر حیثیت لري او کرنیز محصولات زموږ د صادراتو او د تولیداتو عمده برخه جوړوي د بزګرانو او کرنیزو تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ زموږ د ټولو دنده ده دغه جشن او میله د زراعتي محصولاتو او بزګرانو څخه د ملاتړ غوره لار او د امارت د ملاتړ ښه نمونه ده زه هیله من یم چې دغه ډول ناستې او میلې د بزګرانو لپاره نوې تجربې عصري وسایل او محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټورې تمام شي متاسفانه چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او یرغلونو له امله د افغانستان بنسټونه ویجاړ او زیانمن شوي دي په تیرو څو لسیزو کې د دغه بنسټونو د رغولو لپاره اساسي توجه نه ده شوې دې وضعیت د افغانستان کرنیز سکتور زیانمن کړی دی همدارنګه وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د کرنې په وضعیت ناوړه اغېز کړی چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان کرنه کرنیز محصولات او بزګران سخت ځپل شوي دي د کرنې په برخه کې کانالونه سربندونه او کاریزونه یا ویجاړ شوي یا د وچکالۍ له امله بند شوي او یا زیانمن شوي دي هیله من یم چې د کرنې محترم وزارت ورته اساسي پاملرنه وکړي د کرنې د ودې او پیاوړتیا لپاره د سهولتونو ایجادول تر هر څه مهم دي اسلامي امارت تعهد لري چې د کرنې د مکانیزه کولو ترڅنګ به د اصلاح شویو تخمونو د ویش او بزګرانو د روزنې لپاره اساسي توجه وکړي په تیرو څو لسیزو کې د کرنې سکتور ته د نه پاملرنې له امله متاسفانه چې په افغانستان کې فقر او بیکاري زیاته شوي او د افغانستان د اقتصادي اړخه فرصتونه له لاسه ورکړي دي همدارنګه په هیواد کې مالداري او باغداري ته پاملرنه نه ده شوې د باغدارۍ سیستم خورا متضرر دی دا زموږ او ستاسو ګډ مسؤلیت دی چې په هیواد کې مالداري او باغداري ته توجه وکړو افغانستان د کرنې ودې او پراختیا ته اړتیا لري موږ باید خپل کرنیز محصولات په سیمه او نړۍ کې مناسب بازارونه ورته پیدا کړو
په نړیوال سټنډر خپل توکي بهر ته صادر کړو د صادراتو او وارداتو د توازن لپاره باید کار وشي. اسلامي امارت کوشش کوي چې خپل اوبه مهار کړي، د اوبو د ویش منظم سیستم رامنځته کړي، کانالونه، کاریزونه او سربندونه جوړ او ترمیم کړي او بزګرانو ته دا زمینه برابر کړي چې خپل تولیداتو او محصولاتو ته پراختیا ورکړي. د کرنې او مالدارۍ سکتور د پانګونې ښه ظرفیت لري. زه له ټولو کورنیو او بهرنیو شرکتونو او پانګوالو څخه غواړم چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. هماغه ډول چې د کانونو او ترانسپورت په برخه کې پانګونه شوې ده، ښه دا ده چې د کرنې سکتور هم نړیوالو ته د یو باظرفیت د سکتور په توګه معرفي شي. موږ له خپلو سوداګرو او اړونده ادارو څخه غواړو چې دې سکتور ته د بهرنیو شرکتونو او پانګوالو پاملرنه راجلب کړي. خصوصا کلیوالي سیمې ته باید ډیره پاملرنه وشي. د افغانستان د کرنې ډیره برخه په لرو پرتو سیمو کې ده چې متاسفانه له هر ډول خدماتو څخه بې برخې دي. اسلامي امارت غواړي چې د کرنې او مالدارۍ سکتور په پیاوړتیا سره افغانستان د خودکفایي لور ته بوځي. متاسفانه چې د افغانستان د پخوانیو حکامو د بېغورۍ له امله اسلامي امارت د نوي انکشافاتو او پراختیا پر ځای مجبوره دی چې پخواني تاسیسات له سره ورغوي. سړکونه، دولتي تاسیسات او بنسټونه ورته ویجاړ پراته دي او اړتیا لري چې له سره ورغول شي. که چیرې دوی دغه برخو ته توجه کړې وای، نن به اسلامي امارت نوې لوی لارې، زیربناوې او تاسیسات جوړول چې افغانستان ورسره پرمختګ کړی وای. اسلامي امارت ټولو پانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې په کرنیز سکتور کې له ټولو پانګوالو څخه ملاتړ کوي او هر ډول سهولتونه به ورته برابروي. موږ د خپلو بزګرانو او د حقینو ملاتړ ته ژمن یو او کوشش کوو چې هغوی ته د اسلامي اصول له مخې اصلاح شوي تخمونه او زراعتي وسایل د ویشلو زمینه برابره کړو څو هغوی ورسره خپل کار مخ په وړاندې بوځي. په پای کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دې پرتمینې ناستې مبارکي وایم او له الله جل جلاله څخه درته موافقیت غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.